السلام علیکم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک د اسلام نه مخکې د اسلام راوړلو نه مخکې هغه مبارک فرمایي زه یو تجارتي قافلې سره په سفر باندې لاړم. ډیر عجیبه او ناشنا سفر یې کړی دی. په دې سفر کې د څه شی وکتل ډیر حیران کړم. تاسو دې ته متوجه اوسئ. او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي زه یو ورځ د تجارتي قافلې سره چې هغه یو علاقې ته یو ملک ته تلله او دی خو تاجر دم تجارت کولو و زه دې قافلې سره روان وم. خو چې یو ځای ته ورسېدلم زه دی نه یو طرف ته شوم، خو چې بېرته راتلمه قافله مانه تللې وه، خو ما نه م لاره ورکه شول چې دی په کوم طرف تللي وي. و بیا زه په دغه دشت او بیابان کې یو خوا او بل خوا ګرځېدم، اخره کې راباندې مخامې شو، خو زه یو ځنګل طرف ته برابر شو، ونې او بوټي په دې کې روان وم چې ومې کتل رڼا وه. علماء کرام فرمایي دی وایي و چې غټه مناره مې وکتل، لکه زمونږ او ستاسو په مساجدو کې چې باره غټه مناره وي، غټه مناره مې وکتله. چې مناره مې وکتله او په هغې کې اور بل شوی او رڼا وه. وایي زه نږدې ورغلم، وایي ما ځان سره فکر وکړو چې دا رڼا بله شوې ده او دا اور دی، نو معلومېږي دا چې خامخا به دلته څوک انسانان هم اوسېږي، دلته به شپه تېره کړم بیا به سهاره کې ځم. خو چې کله نږدې ورغلم یو غټه علاقه وه، یو غټه قلعه وه، وایي دروازه ورته لګېدلې وه، ما دروازه ټک ټک کړله. وایي هغه ته چې کوم پیردار و څوکیدار هغه راته د بره نه اواز راکړو چې څوک یې. و ما ورته چې دغسې مسافر یم، تجارتي قافله وه، لاره مې ورکه کړله، اوس دلته ستاسو دغه قلعه مې ولیدله، غواړم چې دلته زه شپه تېره کړم، ما ته دروازه وازه کړه چې دننه راشم. وایي ته څوک یې؟ وایي زه د قریشو یم او نوم مې ابوبکر دی او ما ته اجازه راکړه او زه یو ډېر عزتمند او د شریفې کورنۍ سړی یم. هغه ورته یې وبخه موږ تا ته اجازه نه درکوو. وایي ولې اجازه نه راکوې؟ وایي کله چې موږ دروازه بنده کړو ماښامي کې بیا تر هغه وخته نه خلاصو تر څو پورې چې سهار رڼا خوره شوې وي. چې د سهار رڼا خوره شي بیا موږ دا دروازه وازو کنه د هغې نه مخکې نه وځو، خفه نه شي، یا دلته شپه تېره کړه یا لاړ شه. ده ورته ډېرې زارۍ وکړلې، خو په دغه وخت کې یو بل سړي د بره نه وکتل. چې ویې کتل پوښتنه یې ترېنه وکړه چې ته څوک یې؟ وایي زه د قریشو نه راغلی یم او نوم مې ابوبکر دی او یو تجارتي قافلې سره مې سفر کولو، تجارت مې کولو، لاره مې غلطه کړې، اوس دلته راغلی یم، غواړم چې شپه تېره کړم. دې بل سړي وایي دغه دروازې والا کس ته وویل دې څوکیدار ته چې دروازه ورته وازه کړه. وایي ما ته یې دروازه وازه کړه، زه چې دننه وتم وایي دغه دویم سړی چې و چې بیا دوباره راغی او ما ته یې اواز وکړو، وایي دی راغی ما ته یې کلکه غېږه راکړه او په سر یې ښکل کړم او ډېره زیاته مینه راسره ښکاره کوي. وایي زه داسې محسوسوم لکه دا کس چې ما پېژني او داسې ده لکه ما او ده چې ډېر زیات وخت یو ځای تېر کړی وي، زه داسې محسوسوم. په دغه وخت کې وایي زه ځان سره خجالته شوم چې دا څنګه حساب دی، دی ما پېژني او زه یې نه پېژنم. وایي زه هر څومره سوچ کوم چې دا سړی ذهن ته راوله، ما اوس ورته ویلی هم نه شم چې وروره څوک یې، خو دی ما پېژني او زه یې نه پېژنم. په زړه کې داسې احساس وم ما سره داسې مینه کوي او عزت یې راته وکړو. یو کوټې ته یې بوتلم او ښایسته خوراک یې راباندې وخوړلو او یخو ژمې او بارانو او زه چې په کوټه کې ویده کړم اور راته بل کړو، ښه ګرمه شپه مې تېره کړه. وایي چې کله سهار شو بیا یې راباندې ښه ناشته وکړله، ډوډۍ راباندې وخوړله. وایي ما ته ویل چې ابوبکره او په مینه مینه په موسکۍ لهجه کې راته خاندي، وایي راځه تا باندې یو ناشنا شی ښیم، درته ښیم وبه یې ګوره او ډېر تعجب به وکړې. وایي چې زه ورسره ورغلم، وایي زه اوس هم فکر کوم چې دا سړی ما څنګه پېژني او سوچ کوم ذهن ته مې نه راځي. په دې وخت کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي زه یو کوټې ته بوتلم. وایي په دې کوټه کې چې دی که نه بله دروازه وه، یعنې بلې کوټې ته لار وتلې وه. زه بلې کوټې ته م دننه شو چې په هغې کوټې کې 3 بوتان وو. یو بوت چې و دا زما بوت و، زما چې څنګه جسد دی، څنګه لاسونه دي، څنګه پښه، څنګه سترګې، ټول هوبهو هماغسې بوت یې جوړ کړی و. ډېر تعجب مې وکړو چې دا څه حساب دی. د هغې بوت سره خوا کې بل بوت و، هغه زما یو ملګری دی، د هغه ملګري نوم مو محمد و. وایي زما ملګری د هغه نوم محمد صلی الله علیه وسلم. په هغه وخت کې خو لا اسلام نه و راغلی، دا د اسلام نه مخکې زمانه کې دا واقعه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي. وایي دا زما ملګری د محمد دی. وایي ما حیران وکړو چې هغه خو یا به راغلی یا به نه راغلی او دومره لرې مسافه کې ده د هغه هوبهو همغسې بوت دا شکل یې څنګه جوړ کړی دی. وایي د هغه سره په خوا کې بیا یو بل بوت جوړ شوی چې هغه زما بل ملګری و، د هغه نوم عمر. وایي مونږ 3 واړه ملګري وو، ماشومتوب نه به مونږ یو بل سره ملګرتیا کوله. وایي زه ډېر زیات حیران شوم. وایي ما ته دغه سړی وایي ما ته چې چا مېلمستیا راکړې راته ویل چې ابوبکر دا دې وپېژندل. ما ورته ویل خود مې وپېژندل، دا یو زه یم، دا بل مې ملګری دی دا میز کې چې ولاړ دی محمد دی، ډېر ښه انسان دی، رښتیا ویونکی دی، امانتداره دی، امانت چې ورسره څوک کېږي خیانت کوي نه، ټول عمر کې دروغ نه دي ویلي. وایي دا داسې انسان دی، نیک او شریف انسان دی. او دا بل چې دا عمر نومېږي دا هم ډېر بهادر انسان دی، ډېر غیرتمند دی، زما ملګری دی. وایي دا منځنی کس چې دی وایي دا به 100 وخت بعد د پیغمبرۍ دعوه کوي
او وای به چې زه د اخر زمانه پیغمبر یم، ته به اولنې ملګری اولنې کس به ته چې ته په ایمان راوړې، د هغه د وفات نه بعد به اولنې خلیفه هم ته، او دا بل به چې دی کنه دا به ستا د وفات نه بعد د هغه دویم خلیفه دا به بل ملګری، اولنې خلیفه وي ته، دویم خلیفه وي دی. و زه ډیر زیات حیران شوم، دا خبره مې ذهن کې تاوېدله، وای دا د اسلام نه ډیره موده مخکې وه، او ما ورته چې دغه بوتان مو جوړ څنګه کړل؟ دا په کومه طریقه مونږ خو دلته راغلي نه یو، زه دلته راغلی نه یم، زما ملګری هم نه یې راغلی، وایي دا مو جوړ څنګه کړل؟ وایي دا زمونږ کوم کتابونه چې وایي دا کوم ځای ته چې ته راغلی دا د عیسایانو ګرجه ده، چرچ چې ورته وایي، دا لکه زمونږ ستاسو چې څنګه مسجدونه دي، دا د عیسایانو خپله عبادت خانه وه. وایي دا زمونږ عبادت خانه ده، دلته زمونږ خپل مولیان او راهبان او هغه کوم قسیسین او ربانیین اوسېږي. وایي موږ په خپلو کتابونو کې په تورات او په انجیل او نورو څومره صحایف دي په هغې کې مو د آخر زمانې د پیغمبر د هغې د ملګرو ټول اوصاف معلوم کړل. ستاسو صفتونه یې داسې ټکي په ټکي لیکلي وو چې ذره به غلط نه شي. څوک چې د یو چا بت جوړوي هغه کس به دته مخامخ ناست وي، که لږ په سترګو کې فرق راشي نو ټول هغه رنګ بدلیږي، که لږ په خوله کې فرق راشي ټول رنګ بدلیږي، که لږ په مخ کې په غوږونو کې فرق راشي رنګ بدلیږي، خو د دوی یو ذره فرق نه راغلی. دا داسې وه لکه دوی ته چې مخامخ ناست او هماغسې بار بار پاکوي او جوړوي او بیا هماغه شکل جوړ کړي. وایي موږ ستاسو صفات دومره ډېر په تورات او په انجیل او په دا نورو صحایفو کې راغلي موږ د هغې نه راوستل. وایي اوس علماء کرام فرمایي وایي تاسو د دې نه د نبي علیه الصلاة والسلام د شان اندازه ولګوئ او د مرتبې اندازه ولګوئ چې د هغه د ملګرو د صحابو اوصاف په تورات او په انجیل کې دومره ډېر راغلي دي. نو تاسو سوچ وکړئ چې د نبي علیه الصلاة والسلام اوصاف به څومره راغلي. تاسو ځان سره خپله سوچ وکړئ کنه چې د نبي علیه السلام اوصاف به څومره راغلي، د هغه مرتبه به څومره وي چې د هغه د ملګرو د نوک نه واخله تر سره پورې، تر ویښتو، تر پوزې، تر سترګو، تر ژبې، تر خولې، څومره بدن چې دومره بیقه دي دا ټول پکې د صاف سوتره راغلي دي. وایي دا د اسلام نه مخکې زمانه وه. بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي وایي د اسلام نه مخکې راسره یو بله واقعه هم شوې ده. وایي زه یو ځای ته په سفر تلم، وایي کله چې په سفر تلم وایي یو سپین ږیری سړی یو راهب و، دا راغی ما ته ویل وایي چې ستا نوم څه شی دی؟ وایي ما ورته ویل زما نوم ابوبکر دی. وایي د پلار نوم څه شی دی؟ وایي د پلار نوم مې ورته وښودل چې د پلار نوم مې دا دی. وایي د کوم ځای؟ ما ورته ویل د قریشو یم. وایي ښه ډېر ښه. وایي ما مکه مکرمه کې اوسېږي. ما ورته وویل وایي دغه دا پرتوګ چې دی دا لږ پورته کړه، ما ته دا ورونو ښه. ما ورته ویل ورون خو درته نه ښیم، دا خو د شرم خبره ده، ورون درته نه ښیم. دې کې ډېره زیاته حیا وه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د اسلام نه مخکې څو صحابه دي چې دوی د اسلام نه مخکې د جاهلیت په وخت کې هم زنا نه ده کړې. یو پکې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. وایي نه زه درته خپل پتون نه ښیم، دا ما دپاره شرم خبره ده. خو دا سړی راته ډېر زیات شړه شو. کوم ملګري چې وو هغه ورته وویل زه ورته ویښه نو څه خبره ده، سړی به درلاړ شي خلاص به شي. وایي پتون مې ورته وښودلو، چې ورته مې وښودلو دغلته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو تور خال و. وایي ما ته ویل چې ته به د آخر زمانې پیغمبر اولنی خلیفه یې. وایي هغه خبره ما داسې ډېر ورپسې ونه ګرځېدم، ما چې دا یو خبره یې وکړه نو بابا دی دماغ به بیکار نه یې کړی. وایي زه ترې نه لاړم. بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي یو زمانه راغله چې زما ملګری کوم نوم یې چې محمد صلی الله علیه وسلم د د پیغمبرۍ دعوه وکړله، خو اولنی کس زه وم چې ما پرې ایمان راوړو، زه مسلمان شوم. ما ورته ویل چې کلمه د شهادت رسوي چې زه مسلمانېږم، ځکه زما په تا باندې باور دی چې تا په ټول عمر کې دروغ نه دي ویلي. زما په تا باندې باور دی چې چا تا سره امانت ایښی په هغې کې تا خیانت نه دی کړی. ته ما ته مسلم او ثابت شخصیت دی. زه تا نه کوم معجزه نه غواړم، خو زما د زړه د تسلیت دپاره، هسې د اطمینان دپاره، نور په تا باندې باور د ایمان مې قبول کړی دی، کلمه مې وویله، خو هسې د زړه د تسلیت دپاره کوم معجزه در سره شته؟ کومه نښه در سره شته چې راته وښایي؟ وایي نبي علیه الصلاة والسلام مبارک راته وفرمیل وایي هغه نښه دې بس نه ده چې هغه یو زمانه څو کلونه مخکې ستا ورون ستا دا پتون یو راهب وکتلو او هغه ټاکې پې وکتلو. وایي هغه نښه دې کافي نه ده. ابوبکر صدیق رضی الله عنه قسم کوي چې دغې کیسې نه زه او زما د ملګرو نه نور هېڅوک هم خبر نه و، او هغې هم نبي علیه الصلاة والسلام ته دا خبر نه ورکړی. وایي دا ورته الله جل جلاله وښودل چې د سره دا حادثه شوې وه. دا د مطلب د خبرې مې دا و چې د آخرې زمانې د پیغمبر اوصاف او معجزې دا ټول مخکیني کتبو کې الله جل جلاله ذکر کړي دي.